د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د دفاع لپاره درنې او لوی وسلې برابرې کړي. سلام، ستړي مشئ. د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې طالبانو د هیواد د دفاع لپاره درنې او لوی وسلې برابرې کړي دي چې یو شمیر یې ترمیم شوي او یو شمیر نورو ته لاسرسی پیدا شوی دی. د طالبانو د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې یادې وسلې د ملي دفاعي اړتیاو د پوره کولو لپاره کارول کیږي او موخه یې د سرحدونو ساتنه، د مهمو دولتي تاسیساتو امنیت او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع بلل شوې ده. چارواکي وایي دا وسلې د منظم پوځي چوکاټ لاندې ساتل کیږي او د امنیتي ځواکونو لخوا کارول کیږي. راپورونه ښیي چې طالبانو د پخوانیو پوځي تجهیزاتو د ساتنې او بیا فعالولو هڅې هم کړې دي څو د دفاعي ظرفیت د لوړولو لپاره ترې استفاده وشي. طالبان ټینګار کوي چې د وسلو کارونه د دفاعي موخو لپاره دي او د هیواد دننه د امنیت د ټینګښت لپاره به وکارول شي. خو نړیوال څارونکي او د سیمې یو شمیر هیوادونه د افغانستان د پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې د وسلو مدیریت او کارونه باید د نړیوالو اصولو او بشري قوانینو سره سم ترسره شي. دوی ټینګار کوي چې شفافیت د باور د رامنځته کولو لپاره مهم دی. افغانستان دا مهال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د طالبانو لخوا د درنو وسلو درلودل د هیواد دننه او بهر له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.